دا जहन्नमियान बा द जहन्नम तरफ ता टेलवाले कीगी और शड़ले कीगी बा टूली टूली लोए लोए डले बई और द जहन्नम तरफ ता बरवान हत्ता इज़ा जाऊहा फतिहत अबवाबुहा दा जहन्नमियान चे जहन्नम तरौरसी नो दा वक्त के बाद जहन्नम दरवाजे वर्ता को लौश मालूमी की दा चे देना मख के बाद द जहन्नम दरवाजे तरह पोरे बंदी चे तरसो पोरे दा जहन्नमियान वर तरा रसीदली दा यो नुक्ता याद अलरे चे द जहन्नम दरवाजे ब तरह के पोरे बंदी भी चे तरसो पोरे द जहन्नम खलक वर तरा रसीदली उलमा वही चे दी के राज सदे वह दे के राज दादे चडेर अल्लो अलार द जहन्नम तदरा से दो दपारा कपलारमुम सौजर पैदा कर और सवजम पैदा करा नुला रसीदली नहीं के देशी चखलाश ऐन चिद जहन्नम रसीदो पूरे तेस वजह पैदा न की और दरवाजे तवरो रसी नो दगा वक्त के बफतिहत अबवाबुहा द जहन्नम दरवाजे वर्तलरिश सवख की जहन्नमियान न उजी जहन्नम दा नो कुरान करीम के अल्लाह फरमाई लहुम मिन जहन्नमा मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश दे जहन्नमियानो द पारबा व जहन्नम सरम के ख्वेशी चे दे दा तपश बार नौजी और दा जहन्नमियान पे के खखुड़िन वो सवाल पदे मकाम के दादे दा जहन्नम चिदे दा खो अल्लाह पाक काफिर वाला जोड़ करे दे मुसलमाना बसा अली अजीजानो द मुसलमानानो हाल बदाई चाच ईमान रोड़े उस ईमान पे जंदल पकार दी चिदा ईमान रोड़ल सतावल वो पाकिस्तान के होई पे जंदल ग्रान कार जगह पाकिस्तान के ईमानून वाड़ो पता न लगी नो पाकिस्तान की ईमानदार से शेद है लकदड़ंदो खार था या अति तले दा से खारो चटोल पकड़ांदो से चाती वरा गए नो दे अड़ंदो डेर शौक हो चाती उगूर चा वर्तावाजो को चा फिजान और आशई अति रागले उस खुदा पे पोएगी चिता स्वाति पे जनाइन कना या हम चरतनी दले हम देव कना नौती दारंदर अगली दियो रुन सड़े को अर्शे का ख्याल हो कई पलास गुल नो चिदारंदर दे अतीना गेर चापेर शिवी दी चाड़ुन लास दाती पखेटा लगे दले दे चाड़ुन लास दाती पखपा लगे दले दे द चाड़ून लास दाती पर लकाई लगे दले दे द चाड़ून लास दाती पर खरतम बांधे लगे दले दे चाती उली दो नासड़ी के तपोस को जाफिजानो साहिबानो अति मुली दो वे चाओ जी उमली दो अरमान मोवत वे संग शेवती द चालास चे दाती दी खपेता लगे दले
ویل داسې یو کلک غوندې کوتک غوندې و ځکه چې هغه ړوند دا خیال کړی چې اتي جوړ دغې ته وایي اخپه نیغه غوندې بل ړوند ته یې وایي چې اپي جي صاحب څنګه شی و اتي وی داسې یو ډډ غوندې شی و د چا لاس چې د اتي خېټې ته لګېدلی هغه تعبیر دا وکړو چې اتي جوړ دغې ډډ شي ته وایي بل ړوند یې تپوس وکړو چې اپي جي صاحب اتي دې ولیده وی چې او چې څنګه شی و وی داسې د غوښې یو دومره بوتړی غوندې و بل نه یې تپوس وکړو چې اپي جي صاحب اتي څنګه شی و وی څه د تارونو ماشوړه غوندې و چا لاس چې لکۍ ته لګېدی نو زمونږ په ملک اسلام چې دی هغه د ړندو اتي دی که څوک حج ته لاړ شي هغه کې دا خیال کوي چې جوړ اسلام دغې ته وایي چې دا زه حج ته لاړم او رالم نور چې کوم ارامتوبونه مې خوښ یا به کوم که چا چرته په غلطۍ مونځ ته راغی جومات ته هغه کې دا خیال کوي چې اسلام جوړ دغې ته وایي چې بس مونځ مې وکړو نور څه وایي زه مسلمان نه یم هغه دی مونځ مې وکړو نور یې چې څه خوښ یا که چرته یې روژه ونیوه یا تراویح وکړي هغه وایي اسلام دغې ته وایي تاسو خیال راغلی حکومت ته که ووایي چې اسلام وایي نور څه غواړي هغه دی شرعي آرډیننس هم پاس کو که شرعي آرډیننس هم پاس کو نور اسلام څه ته وایي تاسو حکومت په دې قهر اخته دی مونږ په دې قهر اخته یو حالانکه اسلام د یو ټولې مجموعې نامه ده اتي یوازې خپې ته ویلی شي تاسو وایي یوازې خپې باندې تا اتي نامه ایښوی شي هغې ته به خپه وی یوازې لکۍ ته تا اتي ویلی شي یوازې هغه خړتم ته تا اتي ویلی شي یوازې خېټې ته تا اتي ویلی شي او کنه دا ټول را جمع کې د دې مرکب ته به وایي چې دا اتي نو اسلام یوازې د مونځ نامه نه ده نه یوازې د حج نامه ده نه اسلام په ملک کې د شریعت بنچونو جوړولو نامه ده اسلام درته وښیم اسلام د دې نامه ده چې پرون په مکه کې دماکه شوې وه تاسو ته پته لګېدلې وه په مکه کې د بم دماکه شوې وه پرون حج خلاص شو او په 10 ورځو کې سړی پیدا کړه چې دا دماکه چا کړې او د 14 کسانو نه پرون سلونه قلم اسلام دی ته 14 کسانو نه پرون سرونه قلم کړه اسلام دی ته ستا په ملک په قرآن کې بمی خو په قرآن قرآن اوسم پروت دی دوی سره ما په خپل لیدلې داسي او داسي او داسي او داسي څلور ګوټه قرآن شلولې دی او بیا پاږي کې بم فټ کړي هغه دوی سره د سړی ونیو 15 کال وشو چې په قرآن کې بمی خو هغه سړی تر اوسه پورې په حوالات کې او جیل کې پروت دی تر اوسه ورته کړه نه دی اوس خود خزو زړه لګ نرمي د خزې باچې ده اوس هم چې څه خوخه ده هغه کوي ان شاء الله هیڅوک به درته څه نه سم چې خوخه ده کله چا مال لوټ کوي کله چا ابرو لوټ کوي کله چا بچی تختوي کله چا موټر تختوي کله چا لارې تختوي کله چا کور وانوي کله چا زوی وجني کله چا لور تلاسه چوي سم چې خوخه ده هغه کوي خزه نرم زړه والای ای به وای چې دا څو شو دغه وشو د کون کو تغک مکه اوس داسې ملک تاسو ملک هغه ده
د چې پلار رواني پلار ته خو زمکه ته لاس خطا او چې زمکه ته لاس خطا کې غلط د دې سټ نه بدی ونیسي چې د سټ نه دی وي چې درته وای ما تفعل څه وی جی دا شب دی ای شی نه خسته دا شی دی روچت ولی سره زر پراتی ته خلاص ورته ټیټ کا لاس نن خو د مور د غیږ نه بچی پټي هر سړی غل هر سړی غل من ټول غلی قسم په خدای دې هغه ورځ مې یو تجربه وکړه په یو ډېر لوی ولی باندې چې زما مخکې به ځان د مولات پیازه زوی ګرځو ما ته یو ورځ وی ما ته مولانا صاحب د ډېرو مولیانو نه زما ایمان علم مم کړه دې منځونه کوم تهجد کوم دا خدای مې دې نه نيسي ډېر روان دی او ما د سلو لوټ وګرځول دا څه کټ کړي او زه ته اوس داسې پترس روان شوم او په دې یو سترګه اوس دته ګورم او چې دا لوټ ته داسې راوړته د رسول لوټ خو ښکاري که نه تک سوري چې راورسېدو نو اول یې پې خپه کېښوه چې خپه یې پې کېښوه نو بیا یې پې ځان بودري کړي دا چې ټوکر غوندې ووالی او ځان یې وغورځولو او په لاس یې راوچت چې راوچت یې که زه ورپسې واپس راته سیم دا تاسو چې زلګ ډیر خیل سلو لوډ درته چانه دی غرزولې ته پوښی کنه سلو لوډ درته غرزوم بیا به درته وایم چې تو اعلان وکړه کنه چې دا چا دی ایو سړی چرګه چرته مونته و چرګه چا ورته چې څه شی عمومي نو درې आवाज ابکه چې دا شی د چا دی نو دوست چرګه په صادر کې پټه ترخ کې نیولې ده نو وایي چې کسکا مرغی دا مرغی به پټ غوندي کسکا مرغی نو چې زور ترالم نو د لاس نه میونی چې ومني نو ما ورته چې یاره داس چل دی یو تازه مسله مې کتلې دا تا ته کوم وی چې څه نو دا قصه مې ورته وکړه دا د چرګي چې چرګه چې څوک بیا مومي نو درې आवाज به کوي ویلاو جی مسله هم داسې ده نو زت شاته لاسونه د دې کمیس لاندې په دغه ورستو بڑا کې هغه لوټ داسې وټومبل خیر ما ور سره خبره اترې وکړو نو بیا مې ځان ورغاړې است مال زه خدای پامان او د کمیس لمن مې پیروچته کړ او ورستونه مې تیا لوټ وروي ما تل دا دې سوکړه مال دا د لوټ आवाज ونکړو نن اتم ورځ د چې ما نه پټ ګرځي او په جمعات کې هم نوینم نو دا میں ورته وی چې نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغه منزونه د ستاویرو کی او دا روزي د ډېر ډېر پتا باندې او جاړي حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے د حلال او د حرام تمیز در کې نشته نو روزه به څنګه وش
دا زمونږ نو عزیزانو عرض میں داو چې اسلام یوازې د منځونو نامه نه ده اسلام یوازې د تقریرونو نامه نه ده چې ستاسو په مخ کې لوی لوی چغې وام اسلام یو بل شی دی چې هغه تر اوسه مونږ پیژندلی تاسو خیال راغی هغه ورځ به یو افسر ته وی ما ته وی ودی کته په غریبانو سایکلونه تقسیمیږي ما ورته ویل اسلام دیتا نه وي اسلام والله العظیم کدی ته وی چې غریب ته سایکل ورکړه اسلام دیتا وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې گشت کول لارې د یو ونې لاندې نری غوندې اور بلی نو دی ورغی چې ورغی چې ګوري یو ښځه ده په نغري د پاسه کټوای خیداو درې ماشومان بچي ورته ناست او چا بچي وجاړي نو دا په دې کټوای کې داسې سمسای ولړي او سکړ کړ کړ غوندې आवाज وشي ا ماشومان بیا سم بیا چې هغه وجاړي بیا دا چلو شي عمر فاروق لري نه ولاړ دی او دا تماشا کوي ورنږدې شو چې ورغه ورتل بډای د سکه ورتل زخ خپل کار کوي لار وې لار لنډوا کار دې سده چې د درمندو تپوسونه کوي چې دا سکه ځه اوس بډای ته دا پته نشته چې دا امیر المؤمنین دی وینا بډای حل بویرا وینا می پیدا وینا ودا درې بچی می دي نن درې مسلورم اورز د چې نهر ضمیر اجازه نه راکې چې چا نه سوال وکړي په دې کټوای کې می کاڼي اچولې دي او تلاندې می اور بل کړي چې دوی لوګه ډېر تنگ کی نو زه پکې سمسای ولړم او کړکړ आवाज چې دوی ووري نو یقین راشي چې مور راته څه پخای لګیا نو په دې چل نن سلورم اورز د چې دی له دوکا ورکو عمر فاروق ورته وی چې تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه ورکړ نو بډای ورته وی چې د دې امیر المؤمنین دی خدای تباہ او برباد زما څه کار دی چې زب امیر المؤمنین پسې ګرځم او درخواستونه به ورکوم زما څه کار دا د امیر المؤمنین فرض دی چې هغه راشي او ما نه تپوس وکړي چې تا ته څه تکلیف ونشته زما کار ته به راځې او ما نه به تپوس کوې چې تا ته څه تکلیف ونشته حضرت عمر په جړا شو نو ډېرې وجړل چې خدایا دې بچو چې دا سلور ورځې نهاره زما په حکومت کې تیره کړه خدای د دې به زه تاله څه جواب ده د دې جواب به نن وګوره دا خدای پیژندلې قوم چې د خپل ملک چینی ورکړه بل ملک ته 36 लाख टन चीनी बल मल्क ته ورکړه داغه پرمټي چاله ورکړو او 36 लाख टन चीनी ورکړه کم ملک لا او په پرمټ کې هغه کم کروڑونه روپیو ګټلې او ستا ملک د امریکای چینی درته راوړې ده او پاغه چینو کې سره اچولې اوس بخوند لادا کوي چې
سره خو خلق فصل تاچی کنه سره پیژنې سره پیژنې نه پیژنې وای تور ګیره مشو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ او سره بخوري نو سره دی وخت کې خلق غنو لاچي خوان بلادای چې دار سړی په خېټه کې غني زرغونش او داغه هغه تیغي چې د خلینه ممروزی او کده بل زینه مروته مروتی علاوه یوټیلیټی سٹورونه هم کولاو کړی دي یوټیلیټی نو په فقیر آباد کې یوټیلیټی سٹورونه کولاو دي او د پیپل جنډې په ولاړې دي نو دې زینه په 500 روچینو پسې زی 60 روپے به پرشکا کې ورکه او البته 2 روپے درته چینی ارزانه ملای اې په قلم تندر پریوزه پڅا شرم به شرمېږي کنه وای دا د اسلام امرا واستو ارزان سٹورونه کولاو کړی یوټیلیټی سٹور دی ولې کولاو کړو د 36 लाख टन چینو پرمټ دی چاله ور کړی کتنن دبل حساب کې والله کتن ته اخلاص شې دی حساب د اسمان ډېر لوی فرعونیان د زمانه نست و نابود او پایمال کړه ذره کړه چې چرته د غوښم پتاونه لګیږي وقتی طور خو به ته مزي وکي د دې به حساب ورکې تنن په بل پسې حساب لګرځي سبب ته حساب او حساب دی وکړو چا سره دی حساب ورشیدانن عربونه او کربونه دولت چې ور سره په 15 کالو کې راغلي دي دوی سره حساب وکړي کنه چې دا دي کم ځای نه وروړي پرون د خر نو او نن په یونیورسيټي کې د اتیا لکه او په یو کروڑ بنگلا غستې دا دي کم ځای نه وروړي دې سره حساب پاکستان حکومت نه کوي حساب وا سره کوي چې باټینګر دی والی ګران خرج کړ الوګان دی والی ګران خرج کړ او महंगाई पे कड़ी नजर रखी हुई है और प्लाने की ही है हिसाब ما سره ورشستا په ایرپورټونو باندې الته چې د کسٹم خېټه مالش شي اپراتیر شي او غریب سړی عربو ته تللی دی خزو بچوله جامې راغستې دي نو کسٹم انسپکټران یې ونیسي نو کینی ورته لیست جوړ کړي ورکه جی په 3000 کسٹم ورکه په 4000 کسٹم تاسو خدای تباہ او برباد د سیټ عابد سرزر پلانچونو کې راځي په سمندر کې باغې کسٹم نه لګي غریب چې کفن راوړی دی باغې دی کسٹم لګي داس ممل او ډېر خمل خدای دې نور پام په بدو دې قوم ایو سړی او دوه ښځې یوې پسې تبر راواغستو ویلورېږه کې مکوم نو بلې ښځې آواز وکړو چې یا الله وهي خو په تیرو یې ورته پام مکې مطلب دا و چې په تیرو یې وواچې بن مې نه چې خلاصې وشي نو زه وایم چې یا الله د دې حکومت په تیرو پام کې یوټیلیټي نه چې د مسورو دال پسې دا قوم ړوند شي دالو پسې چینو پسې ړوند شي غوښې پسې ړوند شي اله به ماله مزه راځي تاسو دین پرېښی دی اسلام مو پرېښی دی خدای او رسول هم پرېښي خدای تاسو پرېښي چې خدای پرېښي نو د ځان تماشې به وکړئ لږ موده کې به درته وښیم کال دوه کې که تاسو په هر شي پسې در په در خاورې په سرو نه ګرځېدئ نو دا ګیره به تر څو پورې چې خدای ته راجع شوي نه یئ او د خدای نه د خپلو کړو ګناهونو معافیا دي دنیا کې به داسې پریشان یئ او د مرګ نه وروسته به جهنم ځئ هغه جهنم چې سر به پې پروت وي چې تبار وتی نشي نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړئ فکر وکړئ مونږ غلی یو نو د غل انجام به څه د غل انجام به څه هر سړی په خپل رنګ کې غل
دلته یو سړی دی لوی جیداد ماله فیصله راوړه چې میراث ته ودا مال دومره د خويندو کیږي دومره د درونو کیږي ما تل چې خويندې په کې چار اوستي او داسې بوډا دی چې کورم ورپسې وران دی دا بوډاګان دا موسی علی السلام قوم چې عذاب پیراغه نو ځوانان بيزوګان شوي او دا سپینګری پکې د خنزیر پشي نو یقین مې راغی چې خدای تا چې څه کې ډېر خیر دا سپینګری د زکه خنزیران کړو چې داسې وکړ خويندې پکې لا چاره وست مال دا ستاسو پلار مال نه دی ول دې هغه پر واچ کې مړ دی قرآن وی یوسویکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چې د الک برخه روپای وی نو د جنې به اتانی د خور حق او روپای ضرور حق نن ستا ملک لونو لا خويندو لا میراث ورکړي دا پښتانه اول خو پښتون شته نه دا خو ټول دغه شي نه دي د بلارو کې چې ډولکې خېجولې ورته غړيږي پښتانه دغه شي یا اوس په 11 تاریخ زموږ د ملک محترمه بے نظیره را روانه ده هغه د پاره با صاحبہ د ملیشیا ډانس کیږي په شامی روډ باندې چې کوم سټیډیم جوړ دی نو هغه له د اوسنا ریلسل شروع دی هغه په ملیشیا والا ټریننګ ورته کوي چې هغه وخت کې دا غي په مخ کې په دې غډا کې چرته خطا نشته چې تیر نو وځي چرته ناجینای برازي او استاد ملک غټ غټ پښتانه به ورته غړي نو پښتون غړیدون کې قوم دی د بار ملک ته چې لیډران بادشاہان لاړ شي ای د خپل ملک مصنوعات ورته خي کارخانه ورته خي د ترقې سامان ورته خي وسلې ورته خي زمونږ صوبه سرحد ته چې د بل ملک بادشاہ یا د خپل ملک بادشاہ راشي مونږ ورته خټک ډانس پیش ورته یو خایي چې زمونږ د ملک ټول دغه څه ډمان زهیرورا خلاصېدم نشتا خوښوي آرام چرته کېنې زویم چې ټونګو والو لم مراسي قسم په خدای کڅتې دغه بزرګ می چې هغه ورځ د 100 روپو په لوټ کې لیدلې زما خو چې راته په دیوال کې نه وېز غلې په یقین نه راځي الله دې امان راکړي اوس ویم چې چرته وی ګورم راضی کما چې بس غلطی در نشي او توبه او باسا او ما نه پټېګم کور نم داسې ټیموزي چې ماته خدای دې فضل وکړي او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای مهرباني وشو خدای راخه او کني د عقل نه بار ده د یو قبر سره جمعات باغی کې کوم امام بچ ورغه ته تختیده بنو یو نه ما تاسو کو چې حرکت تی ول ورو تختید تا ته ډیره تنخواه ملاوي ما ته مولانا صاحب په خدای مې دې قسمی کې شپه به سم لاستم دې قبر نه بل سپوغه پارا وتا داسې غپا به پکې جوړه شوه چې ما ویل چې جوړ دا سپي په جومات راوخته او ما خوري نو ته ځکه وتښتېد نو مونږ به په قبرونو کې هم د سپو په شان غاپ دا خو چې شمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرور لړمان راوتي خلکو لیدلي دي خلکو نه دي ما لیدلي ما او که چا ټک کو نو بوزم ولا خیمم تاسو پوه شئ نو عزیزانو عرض مې داو چې زمونږ مرګ په خدای خبر چې څنګه دی د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانه کې تا سوچ مکوئ دا تصور مکوئ مونږ به د ایمان دولت سارانه ولک تپوز کوي چې زه تماچی جوړوم الته استاد راتوي چې دا ګټه آرامه ده مالغه استاد دې کوم د امام دې دا علاقه خلک پودر خرڅي چرس خرڅي یتیم خرڅي غلي کوي ډاکي کوي اجرتي قتلونه کوي
نو استاد ته وایي چې ته څه قلبې کې دغه خوراک وته کې خدای دې خانه خراب نو موږ د مردار خورو امامان یو زموږ ټول خوراک مردار دی زه اوس ویلی شم چې دې جومات ته لږه دا روټۍ دې راوړې ده دا دې په حلاله ګټلې که په حرامه دا ویلی شم خو چې راوړي بس پلته یې ورته وویل چې زه په تندر دې ولګي اوس څه چل کې عزیزانو خپه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو زه دا ویلی شم په هدیره چې دا پلیت د جنازه زه نه کوم د ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زه نه تړم د زندګي ما ته معلومه ده دا مونږ ویلی شو نو په وطن چې د ګنګۍ سیلاب راشي ا د ګنګۍ سیلاب نه جماعت هم نه بچ کیږي او نه تی مولا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي پیر صاحب په خلوت کې ناست او لوی واسکټ یې چولې پیر صاحب دوا نه به مې نه وبه او د غلا پیسې ولا ورکړي ورته لاس اوچت کړي چې خدای دې د خنزیر بچی نورم لوی خلک بچ کیږي نه لاړ هغه خلق لاړ اوس مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه غوندې به څوک چرته پیدا کړي جنازو سره به نه تلو بالکل نه طالبان ورته حضرت ولې ویل زه چې روان شم جنازې سره مړي ته وګورم نو ایمان ور سره نه بې ایمانه رواني ما ته کشف وشي د هغه د جنازې نو هغه سره ایمان نه وي نو زه د بې ایمانه جنازې له نه ځم حضرت لاهوري به کوم ځای نه پیدا مونږ خو په 2 او 15 روپۍ د اتو واړو جنتو ټیکټ ورکړ عزیزانو عرض میں داو کہ سبحانک اللہم یو سبحان بس کد دې په وزن پوي شوي سبحانکا د دې په وزن پوي شوي په خدای قسم چې دې به بل خبره بیا ونکي د یو سبحان الله په وزن کا پوي شو د بخاری شریف اخیرینه حدیث اخیرینه چې بخاری په ختم شوه هغه وایي 2 کلمې دي 2 کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان 2 کلمې دي په ژبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتې د میزان تله چې ستا نیکي او بدي تللی شي نو دا 2 کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچولی شي کومې کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کېښودی شي بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي نو دا ژبې ولې په دې نه عادت کوو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بلم لا څوک شته چې د هغې پاکي څوک بیان کړي څوک شته مونږ خو بیانو مونږ خو که د اوقافو وزیر دی جومات ته راشي ورته وایي وزیر صاحب دا ځای ستا د خپو قابل چېرته چې ته خدای راوست اوقاف وزیر ته وایي چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیموي تقسیم شپه ورځ مردار یو پلیت یو ګندګي ده وایي دا ځای چېرته د دې قابل و چې ستا خپې مبارکې ورته راشي وجه څه ده چې درکي پکې او نواز شریف کا چرته راغی واه واه راشه که یې ګورې بجلیګر ملا به څوک په پړو راټینګي
و نواز شریف قربان دې د خوایا مخ نش استاد خوایا مخ الله می ته کروڑ زله قربان او کا غلام ساک را و استاد دې خوایا سر نه قربان دا داسې قوم او دای مولیان نازیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لار روانو نور غله ناست نو چې ناست هغه ورته لکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو سمې لفظوا غلو نور غلو ته आवाज وکړو چې څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو مطلب دا و چې غله تاسو مې او غله مونږ مې نو ماما چې څنګه یې دغه سیو پرون مې مولانا ته ویل دا ما خبرې ګرانې شوې دي خدای خبر چې دا خلک پې پوهېږي ټوکرای به ورسره کېږي دا په دوی د خدای پاک د نوح علیه السلام طوفان راوړي چې هلاک شي دا قوم دا د هدایت قابل نه دي او نه به دې نه پس دې رذیل قوم ته هدایت کی دا ذلیل قوم دې ته هدایت وکړي نو چې څومره حرام توب دی نن ته ګوره په غریبو څومره او خدای پیژندل په ځای چې سار را پاسې د سپي غوندې سپېږمې راکاږي چې خدای چېرته مرداره وهي او که به نازیزانو عرض مې دا و چې دا خدای مونږ پرېښی دی او بنده مسره کړی دی نو په شرمونو وشرمېږو او رسوا د زمانې شو اوس پیران صاحبان خو ښه خلق دی که ورشي ورته وایي چې زه چې بېګاله په خره سورېږم دعا راته کوم درته دعا کوي ای خو په دې ډب نه دي که ورته بېګاله د چا په کور ورځم لوټ کوم هم دعا کوم خدای دې کامیاب د غله د شپې زیارت ته ورشي وایي بابا ښه جنډه بدله راوړم او غلاف به م در باندې واچوم که شپه مې کامیابه شو او داسې دغه پیران تاسو نه کړ چې د بې نظیرې په حکومت کې ورته لوی لوی ګیرې او دا ځانونه برش کړي وو او ورته ولاړه وه سینګار کړی و تقریر یې کوله دا پیران صاحبان ورته ناست وو که نه خاورې م په سر وي خبر کې نه یې نم لیدلي دي دلته راغلی وه د ګورمنټ هاوس ته هم مونږه ګیرې میرې ګومنس کړې وې داسې ورغلي تحفې م هم وله ورکړې د کتابونو هغې ته تحفې او د کتابونو څه ضرور قربان دې شم جینۍ ویل خدای دې کامیاب نه د خدای دا خلک نو تو اوس ما ته